په مقبوضه پښتونخوا کې یو شمېر ملتپاله سیاسي ډلو په 400 کې پښتون قومي جرګه جوړه کړه او په افغانستان کې د روان وضعیت او د افغانستان په اړه د پاکستان په تګلارې خبرې او بحثونه وکړل. دغه جرګې د افغانستان په اړه د پاکستان په تګلارې نیوکې وکړې او د پاکستان له حکومت څخه یې غوښتي چې له دغه کار څخه لاس واخلي. په دې قومي جرګه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، قومي وطن ګوند، د کارګرو ګوند او د مدني ټولنو مشران، استازي او نورو سیاسي فعالانو ګډون کړی و. یا د جرګه کې ویل شوي چې د پاکستان نه په زرګونو ترهګر افغانستان ته د جهاد په نوم روان دي او د افغانستان امن یې تباه کړی دی. په دې جرګه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتين ویل پاکستاني ریاست طالبان جوړ او بیا زره پښتانه یې پرې شهیدان کړل، خو دا ځل به ورته اجازه ورنه کړل چې د افغانستان د ورانولو پلانونه عملي کړي. د افغانستان خبره ستا د کور خبره ده، که ته نن نه وکړې سبا تر کوره پر هغه جنګ تا ته رارسي. دا تیره هم تجربه ده چې د افغانستان جنګونه دې خوا راغلي دي، نن هم دغه تجربه ده چې دا به دې خوا راځي او د دې جنګونو اثرات به څه وي. شدت پسندي په دې وطن کې زیاتوي، په بخښنه سره چې یو طالب نه وجود لري هم دا جنګ چې نور په مخه ځي دا به دلته خپل سوچونه او فکرونه جوړ کړي، جنګونه خپل فکر غځوي، دلته به په دې کې کار څه جوړېږي. د عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر ایمل ولي خان وویل د پښتون قام راتلونکی په افغانستان کې د اشرف غني له حکومت سره تړلی دی او د اشرف غني ماتې به د ټولو پښتنو ماتې وي. هغه زیاته کړه چې افغانستان کې باید د جنګ ښکېلې لوري ونه ویل شي. طالب یرغلګر دی او ولسمشر غني د سولې او امن نښه ده. اشرف غني صاحب به نن ماته غورځوي، اشرف غني صاحب به سبا ماته غورځوي. دا یاد ساتئ چې د پښتون قوم په دې وخت امیدونه، مستقبل، در روان ژوند تمه همدغې اشرف غني صاحب سره تړلې ده. د اشرف غني صاحب ماته د پښتون قوم ماته ده. خدای مکه که زه د یو پښتون په حیث دا سوچ وکړم چې اشرف غني به وطن پرېږدي او هغه د وطن نه تښتي، دغه ورځ زما د غلام وجود د نور غلامېدو اندېشه ده. پښتون سیاستوال محسن داوړ جرګې ته په وینا کې ویل د افغانستان اساسي قانون د نړۍ په کچه تر ټولو اسلامي دی، خو پاکستان د ترهګرو د روزنې مرکزونه جوړ کړي او د افغانستان مسلمان ولس پرې وژني او اسلامي دولت یې ړنګوي. دغه خارجیانو سره خو دې کېناستو، دغه سره خو ده په دوحه کې مذاکرات وکړل، یو نیم کال دا خبره ورسره وکړه، نو هغه خو لاړل، هغې خو ورسره خپل مقصد چې کوم وه یا پوره یا اوس راتلونکي وخت ته په راتلونکي کوم ارادې دي هغه خو په هغه لاین باندې روان دی. دا اوس د چا خلاف جنګ کوي؟ زما په خیال په موجوده وخت دا څونه چې اسلامي د افغانستان آیین دی، زما په خیال نه د پاکستان دی او نه د بل یو ملک آیین دی، د هغې په ترانه کې الله اکبر دی. په ټولنیزو رسنیو کې هم د لر او بر ګڼ شمېر افغانانو د پښتون قومي جرګې د جوړېدو هرکلی کړی او لیکلي دي چې د یووالي څخه پرته د پاکستان د ظلمونو څخه خلاصون نشته. دوی لیکلي د دې جرګې له لارې نړۍ ته دا پیغام ورکولی شو چې پښتانه ترهګر نه دي او پر سولې مین خلک دي.